له کرکټ پرله پسې د کورنیو لوبغاړو زړه تورېدنه او استعفا. افغانستان چې د کورني کرکټ سلګونه با استعداده لوبغاړي لري، په دې وروستیو کې له افغان کرکټ بورډ د دغو لوبغاړو ګیلې راپورته شوي چې ګواکې په ملي لوبډله کې د هیڅ فارمټ لپاره ځای نه ورکول کیږي. تازه د روخان بارکزي او زهیب زمان خیل په نوم د کورني کرکټ ستورو له کرکټ بورډ او مسؤلینو ګیله ښودلې. روخان بارکزي پرون په خپله فیسبوک پاڼه په ګیلهمن انداز لیکلي چې د کرکټ لپاره د 12 کلونو خدمت او زحمت پایله یې همدا ده چې نن بې دندې او بې له کرکټه ګرځي. نوموړي زیاته کړې چې د 3 کلونو لپاره له دې امله له کرکټ لرې وساتل شوم چې راته ویل کېدل دنده راکوي او باید کوچینګ زده کړم، خو له زده کړو سره سره یې هم نه کرکټ ته پرېښودم او نه یې دنده راکړه. بارکزی وایي د کرکټ 12 کلنه تجربه لرم، خو پام راته نه کیږي، د په وینا واسطه او شناخت نه لرم، ځکه را سره ناروا کیږي. په ورته مهال د زهیب زمان خیل په نوم د کورني کرکټ یو بل لوبغاړي هم له کرکټ سره مخه وکړه. زمان خیل د استعفا لامل نه دی په ډاګه کړی، خو ټینګار یې کړی چې نور د هیواد له هر ډول کورني کرکټ استعفا اعلانوي او نه غواړي له دې وروسته ولوبیږي. په همدې حال کې څه موده وړاندې ملي لوبغاړي عثمان غني هم له کرکټ سره لنډمهالې مخه کړې وه او زیاته کړې یې وه تر څو چې اوسنۍ اداره بې نه غواړي د افغانستان لپاره ولوبیږي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کورني کرکټ ځوان لوبغاړي ډېر کله ګیله کوي چې کرکټ بورډ ورته پام نه کوي او د هیواد لپاره د لوبېدو او ویاړونو راوړلو موقع نه ورکول کیږي. له دې ټولو سره افغان کرکټ بورډ په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي.